ګرانو مینهوالو دا د خوښۍ سندرې چې وینئ دا تړونه چې درته ښکاري دا د دې خلکو په مخ چې خنداګانې او د خوشحالۍ نښې وینئ دا راټول شوي دي په پېښور کې د افغانستان د کونسلګرۍ له لورې د افغانستان د خپلواکۍ 90مه کلیزه نمانځل کیږي. دغه جشن را جوړونکي په پېښور کې د افغانستان لوی کونسل جنرال ښاغلی ډاکټر وحید پویان صاحب را سره ولاړ دی د دوی تاثرات اورو. واقعا زه په خپل جامو کې نه ځایږم نن زه ډېر خوشحاله یم چې د ازادۍ ورځ دلته لمانځو د خپلو د خیبر پښتونخوا خپلو پښتنو ورونو سره لمانځو او دا د پښتنو ورونو ته هم دا احساس ورکړو چې موږ په هر ګوټ د دنیا کې چې موږ افغانان خپله ازادۍ ورځ لمانځو او دغه تاریخي ورځ هیڅ کله نشو هیرولی. پس له دې چې د افغانستان استقلال او ازادي ترلاسه شوله باور وکړئ چې په سیمه کې نورو ازادي غوښتونکو انسانانو ته دا احساس پیدا شو چې مونږ کولی شو چې ازادي د انګریزانو نه واخلي. نو د هغې نه وروسته تظاهرات اعتصابات او دغه منځته راغی د خلکو ترمنځه شور و هلهله منځته راغله نو نورو ملکونو هم پس له موږ نه د انګریز نه ازادي واخیستله. مینهوالو د خوښۍ په دغه جشن کې زموږ د یوه خورکۍ موجوده ده د افغانستان بیرغ نه ځان ته کالي کړي دي په مخه د خوشحالۍ احساس دی لږ د دوی نه د دې احساس اورو. خورکۍ که په نننۍ ورځ راته خپل احساس ووایه. بسیار تشکر. در قدم اول من 97مین سالگرد استرداد استقلال کشور به تمام ملت قهرمان و غیور افغانستان تبریک عرض میکنم و امروز بسیار جای افتخار است که برای اولین بار از طرف کنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان جشن آزادی افغانستان برگزار شده و ما در این جشن اشتراک کردیم و شاه امان الله خان انسان صلح‌دوست بود و 97 سال قبل آزادی افغانستان از انگلیس‌ها گرفت و او نه تنها افغانستان آزادیش گرفت و آزاد ساخت بلکه مفکوره صلح و مفکوره آزادی خواهی در منطقه پخش کرد و همین قسم زنای افغان مثل نازوانا، زرغونانا، ملاله در جنگ‌های میوند همچنان اشتراک کردند و اینا سپورت کردند تمام مردای افغان و بر اینا روی ملی بخشید و من بسیار خوشحال هستم و بسیار احساس خوشی میکنم. تشکر بسیار. تشکر. مونږ دا خبره په ډاګه باندې کوو چې دا زمونږ د افغانانو سره کومه رویه ده که د مرکزي حکومت ته د هغې مزاحمت کوو که د صوبایي حکومت ته هم مزاحمت کوو او که د هر چا دا رویه ده مونږ وایو چې دا به د روڼو غوندې دلته تاسو په عزت سره لېږئ او چې په عزت یې نه لېږئ نو عوامي نشل پارټي به د دې مزاحمت کوي او د دې به چې کوم دی نو لار to be here celebrating with my people, celebrating Afghanistan's Independence Day in a country over here. لروبر ټولو پښتنو ته د نن د خپلواکۍ د ورځې ډېره مبارکي وایم. واقعا خپلواکي او ازادي یو داسې نعمت ده که موږ د مرغۍ مثال ورکړو چې کله مرغۍ له قفس نه ازاده شي په ازاده هوا کې هغه ساه اخلي الوزي نو هغه یو ښکلی احساس وي. نن سبا که موږ وګورو حالات ته نو ټولو نه مهم او ضرورت چې موږ د هغه خپلواکي ازادي ده نو باید ټول افغانان ورونه د خپل وطن حفاظت وکړي ټول سره راغونډ سي او نن زه ډېره خوشحاله یم چې نن موږ په پېښور کې د خپلواکۍ ورځ لمانځو ځکه چې مخکې له دې نه نه وو سوي.
زه خو نن ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې بعد د ډېرې مودې نه په پېښور کې دغسې یو جشن پروګرام نیول شوی دی. دغسې پروګرامونه د دواړو خواو په روابطو او په اړیکو باندې ډېرې مثبتې اغېزې کوي او زما هیله دا ده چې دغسې پروګرامونه د همیشه دپاره ونیول شي تر څو چې دغه اړیکې دوباره بیرته راخیږي شي. نن د افغانستان د استقلال درې کم سل کاله پوره شو او زه غواړم چې په دې نیکمرغه ورځ باندې په افغانستان کې امني، په افغانستان کې سوکالي، په افغانستان کې د اوروجنه بند شي، په افغانستان کې د مداخله بند شي او د افغانانو ته په خپله موقع ورکړی شي چې هغوی د خپل د جنګ ځپلي هیواد د بیا ودانولو کار پیل کړي. یقینا ډیر زیات د خوشحاله احساس کوم چې پېښور د ګلونو ښار دی او نن یقینا په دې تالار کې تاسو ګورئ ټول ګلونه راغونډ شوي دي او په ډېره شاندار ډول موږ لګیو د افغانستان د استقلال دا ورځ لګیو لمانځو. یقینا ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوو. که وګورئ په تېر وختونو کې پېښور نه ډېر داسې رپورټس تلل چې افغانان دلته ځورول کېږي، کړول کېږي، بد خبرونه هم وو، خو نن موږ افغانان خپلو کې ټول راټول شوي وو. دا یقینا موږ د یووالي یو سمبول دی، د یووالي پیغام دی چې نړۍ ته یې ورښیو چې یقینا کار څنګه سخت حالات راشي موږ خپل ورځې هم لمانځو او په خپل تاریخ باندې ویاړو. کوشش زموږ هم دا دی چې ټول چې څومره افغانان دي، څومره د ډیورن کرښې یو اړخ ته بل اړخ ته چې څومره خلک دي، هغې ته موږ یو پازیټیو میسیج ورکړو ځکه چې نن سبا کوم حالات دي نو هغې کې د داسې د امن کوشش ډېر ګران دی خو موږ خپل طرف نه ورسره بھرپور کوو. نن د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په دې تقریب کې چې شریک شوم ډېر خوشحاله شوم. د افغانستان خلکو یو تاریخ دی او کم طریقې سره چې خپلواکي او خپل ازادي چې دا هغه د هغې استقلال یې ساتلی دی نو زه په هغې باندې د هغوی جرأت ته سلام پیش کول. سکندر خان تاسو په موجوده حکومت کې سینیر منسټر یې خو افغانان چې د تلو په حالت کې دي ډېرې بدې خاطرې ستاسو د حکومت نه ځان څوړي، ستاسو د پولیسو نه ځان څوړي، وایي چې پولیس یې تنګوي، خلک یې تنګوي، څه به وایي په دې هکله؟ افغانان دلته کې زمونږ میلمانه دي او د یو عالمي اګریمنټ لاندې دلته کې زمونږ میلمانه پاتې شوي دي. مونږ به دا غواړو چې د هغوی د میلمستیا هغه حق چې هغه صحیح طریقې سره ادا شي او چې کله هغوی ځي چې په ډېر باعزته طریقې سره لاړ شي. که په دې کې څوک دا دغه کوي د هغوی بېعزتي کوي دغه کوي نو د هغې مونږ هم مذمت کوو او دا خبره ما په اسمبلی کې هم کړې وه او دا خبره ما خپل د صوبې وزیر اعلی سره هم کړې ده چې دا موږ لپاره قابل برداشت نه ده. افغانان موږ ډېر خفه کړل، په تلو کې هم ډېر زیات خفه کړل، ډېر تکلیف هم ورته ورسو. خو نن چونکې د هغې د خوشحالۍ ورځ ده نو لږ هغې له دا احساس ورکوو چې ستاسو په خوشحالۍ کې موږ هم خوشحاله یو. موږ به حیثیت افغان کام چې کوم دی د خپل افغانانو وروڼو دپاره ډېر خوشحاله یو. یو بل مهمه خبره ولې زه دلته یم نن ځکه چې په افغانستان کې امن نه وي، په افغانستان کې استقامت نه وي نو زه دلته په پښتونخوا کې استقامت او امن نشم لیدی، زه دلته سوله نشم لیدلی، زما بچی نشي خوشحاله دي. زه خو د ریاست نه به دا تمه لرم چې هغه په افغانستان کې خپلې پالیسۍ داسې کړي چې هلته امنیت وي، ځکه که هلته امنیت نه وي نو په ټول پاکستان سره ټول نه زیات چې کوم کام به سفر کېږي به زما کام وي. مینوالو درته مو وښود په پېښور کې د افغانستان د کونسلګرۍ لخوا د افغانستان د خپلواکۍ په ویاړ راجوړ شوی دغه جشن او په داسې موقع باندې د دوی په تندو باندې دغه احساس لورای ښکاري چې دوی په افغانستان کې امن، سوله او ودانۍ ته لیواله دي. د خپل هیواد د ترقۍ او پرمختیا لپاره خپل صلاحیتونه په کار راوستل غواړي. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا.